د منظور پښتون مینوالو ته بد خبر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. منظور پښتون د پنجاب جهلم زندان ته لیږدول شوی. پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي چې د هغوی مشر منظور پښتون د پاکستان د پنجاب صوبې جهلې ضلع ته وړل شوی او هلته زنداني دی. دا تر هغه وروسته ده چې د جنوري پر 4مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتون له ایډیالي زندانه ناڅرګنده ځای ته وړی و. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتون د جمعې په ورځ د جنوري پر 5مه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې منظور پښتون په جهلم کې زنداني شوی دی، خو د نوموړي په وینا پولیسو لا تر اوسه د پښتون پر ضد مقدمه نه ده په ډاګه کړې. د تحقیقاتو ادارې اف ای آی پر پښتون تور پورې کړی و چې غورځنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي، خو د پښتون یو وکیل ایمل خان مندوزي ازادي راډیو ته وویل چې په 4مه مقدمه کې هم پر موکل لګېدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. د بلوچستان پولیسو منظور پښتون د ډسمبر پر 4مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو.